امستی دا جرأت د پی ٹی ایم دا بیانیه ان شاء اللہ الرحمن اگر ورځ بلیری نہیں چې پښتون کام آزادی حق آپ لوگ سن لیں ٹی ٹی پی آپ لوگوں کا بنایا ہوا تنظیم ہے اور پی ٹی ایم پشتون کام کا آواز ہے اور پی ٹی ایم دا پښتانه آواز دی دا د پښتانه درد دی دا د پښتانه سباون دی دا د پښتانه لار ده دا د لرو بر افغان وطن ارمان دی بنگلادیش پرون چې بنگلادیش نو دوی سر مات شو چا مات کوي کوم پرستان خو نه دی دغ کړی خو د دوی سر مات شو نن هم دوی دا غواړي بلوچ جلاده دوی څه خوابدی دی سندای جلاده دوی څه خوابدی دی سرایکۍ جلاده دوی څه خوابدی دی د دوی سره څه جوړ څوک دی شروع کوم د لوی تشتن په نامه سره چې بخښونکی او مهربانه دی د نن په دې پنډال کې ناست د پی ټی ایم صوبایي کوارډینیټر نور باچا زموږ استاسو د پی ټی ایم فخر زموږ مشر ملک عنایت الله خان کاسای صاحب زبیر شاه آغا د ټولو د مخه رحمت غرسني ته او د کوټي تمامي چې څومره علاقې دي څومره کوارډینیټران دي واغه ته په دواړو لاسو سلام کوم او یو کارکون ته بیا په دواړو لاسو سلام کوم واقعي چې تی پښتانه یاست واقعي چې تی د پښتانه شمله یاست او تی زموږ سباون یاست زړم په دې باندې ډېر راپورته سو چې برته مې خپل زاړه ملګري چې ولیدل او دا دومره ښه تعداد چې مې ولیدی د روزې میاشته قسمونه خو ډېر بد کار دی دا په سټیج چې ناست دوی د خوانه راسبه دی در منظور پښتونه پورې چې زموږ ستوی د ګردو مشر دی چې دوی کوم حیثیت لري موږ نه لرو دا زه یو حقیقت درته وایم ولې په دې باندې چې دا دوی چې د څو ورځو څخه دا کوشش به شروع کړی او ای ملګري ته ووایه هغه ملګري ته ووایه چې په پلانۍ ورځ پروګرام دی ځو به ای انډیوال ته ووایه هغه ته ووایه نو په دې باندې ته در موږ ورکر ډېره غټه معنا لري ورکر د لیډر غټه معنا لري چې ورکر نه وي لیډر هېڅ شی هم نه دی که ته نه یاست نو پی ټي ایم یا موږ یا منظور پښتون هېڅ شی نه دي دا زه صفا درته وایم ته یاست هر څه چې یاست دا ته یاست د کام د ولس غږ ته و خلکو ته رسوئ او در ګردو غټه خبره پر دا روډو باندې د سرکار د فوجي اسټابلیشمنټ په سترګو کې تاسو سترګې وراچوئ چې پر روډ هر ځای ورته ولاړ یاست چې مرد آباد او مرد آباد دا ته یاست نو چې ستاسو دا جرأت وي او د پی ټي ایم بیانیه دا خبره یو واره بیا کوم ستاسو دا جرأت وي د پی ټي ایم دا بیانیه ان شاء الله الرحمن هغه ورځ بلیری نه چې پښتون کام آزادی حق عزیزانو زبیر شاه آغا ډېر ښه په دغه درته وګایه دی حقیقت هم دی ډېرې سختې ورځې دي او سختې ورځې را روانې دي خاص کر پر پی ټي ایم باندې ولمه ورځ چې د اپیکس کمیټې یې بولي که چیش د دې اجلاس چې سوی دی ته یې ګرده سوشل میډیا سره ته یې ګرده ګورئ تعلیم یافته ځوانان یاست په هغه کې د دوی وهکل د زه اریان یم په هغه کې ټي ټي پي او پی ټي ایم سره تړلي دي چې دا سره ملګري دي زه و دوی ته اریان یم چې په کربو روپۍ په عربو نه په کربو روپۍ هغو هم خوړلې ملک هم تباه کوي لوی افغانستان هم تباه کوي امسایه ملکونه هم پر ځان ودرولو نن په ملک کې د دوی د وجې دهشتګردي هم ده لیکن د دوی عقل دومره کار نه کوي دومره عقل کار نه کوي چې پی ټي ایم او ټي ټي پي د یو د بل ضد دي
अकल के अंधों में तुम लोगों से एक बात उर्दू में कहना चाहता हूं ताकि आप लोग सुन ले। आप लोग इतने अकल के अंधे हो। पीटीएम बना इसीलिए है कि टीटीपी जैसे तंजीमों का वो जिद है, मगर आप लोगों ने सिर्फ इसलिए पीटीएम के साथियों का, पीटीएम का लीडरशिप का कत्ल का मुनसूबा इसलिए बनाया है ताकि आप लोग उनको कत्ल कर सके। पीटीएम और टीटीपी को आप लोगों ने जोड़ा है। यह किसी सूरत में न पीटीएम को मंजूर होगा न पश्तूनख्वा को मंजूर होगा। आप लोग सुन ले, टीटीपी आप लोगों का बनाया हुआ तंजीम है और पीटीएम पश्तूनख्वा का आवाज है। दादवी खबरम ददुई द पारा पर उर्दू वकले चुदुई वावरे टीटीपी ददुई तंजीम दुई जोड़ करे हो और पीटीएम द पश्ताना आवाज दई, दा द पश्ताना दर्द दई, दा द पश्ताना सबाउन दई, दा द पश्ताना लार दा द लर ऊपर अफगान वतन अरमान दई। पदी के देर फर्क दई, लेकिन ब्याम दी पर दे बंद चीनी पदी की वज़ीर आज़म हम नास्ती, आर्मी चीफ हम नास्ती, वज़ीर आला हम नास्ती, नूर खलक हम नास्ती। अब दा खबरी की टीटीपी और पीटीएम ची दी दा सर मलगरी थी दा द दे द पारा ची सबा दी द पीटीएम आर सड़ी ची वजनी ब्या बदाई वली वक्तियम मुझ पर कती खबर यास मुझ दा कसान ची नास्ती मुझ पर शुडुलपुर कियो न पागे के मुझ पर टीटीपी का चवली ची सबा क्या रही उमर की ब्या बदाई वाई ची दा द टीटीपी दा पारा कार कवी। अज़ीज़ानो दा शहीद दुई वावरे कि अब हम गाजी बनेंगे, अब हम शहीद नहीं बनेंगे। वस पमुश इंशाअल्लाह गाजियान जोड़ी जो शहीदान न जोड़ी जो। दाद पार पीटीएम चिदादुम र कोशिश की दरोजे पम्यास की युवई वकोर था, युवई वजवान था, युवई वदगत जान रसई पखपुल सपू के जान मजबूत कई जवानानो दास्ती कार दई पर सोशल मीडिया में तुई जंग कवी दे बादी तो तुई गुस्सर में मोबाइलों नस्ता दुमर सख्त जंग द पीटीएम द पारे शुरू की दखपल काम द पारे शुरू की दखपल खाल द पारे शुरू की दल्लर ऊपर अफगान वतन द पारे शुरू की छुई तदा मालूम से छि पीटीएम दल्लर ऊपर अफगान वतन ये अरमान दई। अज़ीज़ानो पढ़ीर खबर जवानान दत्ता नहीं खबर पमुश्त से प्रोपेगेंडा रवाना दा पता सोशल मीडिया की बेम तुई भी नहीं हाउ यो बल मलगिरी टीम दा नूर खलक वाई च मंजूर पश्तून चीर रख गई उसका सड़ाई पर माजी की जी प्याख बसड़ाई दा हच्चा दा बुरतोय च प्लानाई चो काला चीर प्लानाई चो काला ख्वागत है मुजनुजो मुजो खलक तो पेगोरुना नूर कवो मुझ दावाई चुज मुझ मशर द ग्रोंट की नस्ता दाज मुझ उर्तवैल दी पीटीएम उर्तवैल वली पतिए दम्बा खैरा सबास कस्ती पया कीजिए पर 11 अक्टूबर च कामी जरगा वस वलस मुजदरे मलगरी द जरगे बात कोर तरवान एक्सीडेंट ये वस मुड़सलो स्ती बारी ओ पयाती नो बया पागा जनाजा की बकायदा खुदकश रागले उच पदे की मंजूर पश्तून राजी दादरे मलगरी मड़ी दी दे जनाजे लदई खाम राजी दा तब खुदकश पर वको ख्वागा दई न राली ब्या दागा बाद खुदकश मोटरसाइकिल तो वखत चिकी के वो वाले अगर स्पार्क के उस अगर खुदकश पखबल बांधी अगर ब्लास्ट सो अगर मरसु दा गिर्द दुनिया ते मालूम है पर सोशल मीडिया दा प्रार सरालो उस दखल गुप से कवस मुश मादर तोल मुश पचाप से न गायो जो उसका मुश दा खबरी ब्या वको चिस्ता पाके खुदकशम न दरा गले दार कम बजलस मिसालो न दार कम दाजमुश देर शाइस्ता मलगरी खुदा दे जन्नतुल फिरदौस नसीब की
دا مفتی صاحب مفتی منیر شاکر صاحب دیتا مشر بقاعده ان پښتونو نور ملګری راواستولو زموږ د پېښور کوارډینیټر د صوبایي خیر الامین صاحب نومیږي دا بقاعده ولرالو چې د ځان سره په پام کوي عزیزانو دا ټیم هر ځوان هر د پی ټی ایم هر انسان د خپل ځان سره پام وکړي د خپل دغه سره دغه وکړي پی ټی ایم سرکار په دې نه پرېږدي چې دا د پښتنو یو داسې आवाज دی چې هر پښتون کډنل ژغ کولی شي او که نه شي کولی هغه د پی ټی ایم ملګری دی هر پښتون د پی ټی ایم ملګری دی خو دا جلا خبره ده چې څوک به د کمې وایي چې څوک به د کمې وایي چې په دا پښتنو کې اوس ریفرنډم وشي چې ته د چا ملګری یاست هر پښتون به دا وایي چې موږ د پی ټی ایم ملګري خو د حالات سره به انسان سمجي نو په داسې پرتۍ باندې ډېره غټه ذمواري راځي پر کارکونانو کارکون چې هغه د تنظیم هغه داسې دی لکه دا پلر چې ولاړ دی دا پلر چې نه دا چت نه درېږي کارکون داسې د پارټۍ د تنظیم د تحریک یو پلر دی پرتۍ دا فرض راځي چې په سوشل میډیا باندې هر ځای چې کښېنئ هر ځای چې ولاړېږئ خپل د پی ټی ایم خپل د مشر خپل د قامي تحریک باید چې دفاع کوئ او کوشش دا کوئ چې نن که دلته 1000 یاست که 500 یاست که 800 یاست چې دا تی ډبل کوي بله پلا بیا د هغې ډبل کوي ولې موږ دا کوشش کوو اختر به تیر سي د اختره بعد پی ټی ایم خاموشه نه کښېني نن هم خاموشه نه دی هره شپه به ته وینئ زموږ یو ځای پروګرامونه په ګرده الوطن د خپلې خاورې دپاره د خپل سباون دپاره د خپل مشر دپاره علي وزیر نن په جیل کې دی دا سپین ږیری نن چې دی خالي په دې باندې په جیل کې دی چې دی د قامي جرګې سره ملګري وکړه مځکه یې ورکړله میلمستیا یې ورکړله حاجي صمد سپین ږیری سړی دی په یوه جیل یې باسي په بل یې نه باسي علي وزیر خو چې پی ټی ایم جوړ شوی دی دومره وخت یې پر کور نه دی تېر کړی لکه په جیل کې دا رقم زموږ ډېر ملګري 3.5-4 ملګري خالي په شډلپور کې دي نو په دومره سختو حالاتو کې عزیزانو ته اول په دې باندې سوچ وکئ چې دا پاکستان کې خو نورې پارټیان هم شته نور تنظیمونه هم شته پر پی ټی ایم باندې ولې دومره سختي دوی کوي په دې باندې کې چې پی ټی ایم د خپل کام اواز هغه ځای ته ورسوي چې کام یې په دې پوه کوي کام په دې پوه سو ورسره کام یې راپورته کوي کام یې ویش کوي دوی په دې باندې سختي ورسره کوي د دوی خو بیده خلک خوښ دي چې دوی جزیرې جوړې کړي دوی پیسې یوسي دوی پاکستان لوټ کړي دوی دا مځکه دوی دا هر څه دوی هر څه خرڅوي کوم جرنل چې ریټیر شوی دی بیا په پاکستان کې هغه شپه شوی ده هغه بیا دلته کور شته هغه د دې وطن سره د دې خاورې د دې خپل ملک چې دوی جوړ کړی دی دوی ډېر دغه دي د دې ملک څخه بیا هغه وفاداري کړې ده بیا هغه که څه دلته پاته شوی دی نو د دوی مقصد صرف لوټمار دی د دوی مقصد د پاکستان جوړېدل دوی نه دي بنګلادیش پرون چې بنګلادیش د دوی سره مات شو چا مات کوي قوم پرستان خو نه دی دغه کړی خو د دوی سره مات شو نن هم دوی دا غواړي بلوچ جلا د دوی څخه آبادی دی سندای جلا د دوی څخه آبادی دی سرایکۍ جلا د دوی څخه آبادی دی د دوی سره څه جوړ څوک دی که اوس په پنجاب کې ریفرنډم ورسره وکړي نیمای پنجاب د دوی خلاف دی نو د دوی سره څوک ملګري نه دي اوس د دوی نور زور ختم شوی دی دوی خالی په دروغو دا ملک چلی دا ملک په دروغو تابع نه چلیږي ګاونډي ملکونه ګرځي چې خو آبادي دي افغانستان د دوی څخه آبادي دی دا افغانستان تاسو ته معلومه ده د طالبانو ګورنمنټ چې جوړېدی
خو دوی پکښې ولو نن ورته دوی وایي چې هغه دهشتګردان د هغې خوا راځي دهشتګردان خو تا جوړ کړل تا دا ګرده تنظیمونه تا پناه ورکړې وه تا ټرینینګ ورکوي هر څه تا دغه کړل نن خپل خلک وتنګ او تا ته ویل د دوی څه په قاعده د هر دهشتګرد لیست سته دا ماسې دروغ وایي د خلکو په سترګو کې خاورې وراچوي دهشتګردان د دوی تنظیمونه وو سپورټ دوی ورکوي جوړ کړي دوی دي نه یې کله په افغانستان تاوان کې کله پر پی ټي ایم تاوان کې کله پر چا تاوان کې نه پی ټي ایم دهشتګرد دی نه افغانستان خپل په هغه حالاتو کې دی چې هغه ملا محمد عمر ویل چې زموږ خپله پښه په پایڅه کې بنده ده عزیزانو موږ د دې طالب ته موږ دا وایو چې پرون چې ته ملګري تا کوله تا ودی چې پر یوه ځای کې واست نن بیا ستا دا طالبان بیا نن څنګه ستا دغه دی دا ستا بي ټیم ولو جنرال پیس د هغه د طالبانو سره چای نه کولې د طالبان ګورنمنټ چا ور جوړ کړي تا یو جمهوري ګورنمنټ په افغانستان کې وو تا ختم کړی او تا مبارکیانې ورکولې نن بیا ته وایي چې د افغانستان سره دهشتګردان بیا دې په قاعده خاردار تار واچوئ موږ خو وختي درته ویلي وو زموږ اکابرینو درته ویلي وو چې ستا د ملک بونډري نسته ستا ملک په حفاظت کې نه دی بیا اوس یې بیا بله خبره راپورته کړې ده چې افغانان دهشتګردان چیرته دهشتګردان خو چې ته افغانۍ په دې وجه باندې د ملک سبسیه کې چې دا چې دوی دهشتګرد دی نو دا دهشتګردي په پنجاب کې بیا ولې نسته نو دا په اسلام آباد کې ولې نسته دا په لاهور کې ولې نسته نن تا صرف افغاني ته ته ولاړې او چې پی ټي ایم ژوندی د چا پلار افغانۍ نه سبسیه اخیستلی افغانۍ په خپله خاوره پروت دی خپل وطن دی نه افغانۍ پرون دهشتګرد و نه نن دهشتګرد دی دهشتګرد پروندم تا ساتلی وو پروندم ستا خلک وو نن هم ستا خلک دی افغانان پرهمن مهمان نوازه غیرتمن قوم دی او پر خپله خاوره اوسي په غیرت باندې اوسي ستا خالي دا نه ده خوښه چې افغانۍ دي په سکون افغانۍ دي په خپله خاوره باندې ښه ژوند تیر کړي دا هر چاته ملګرو دا داد ورکوي هر افغاني ته دا ووایاست چې پی ټي ایم د افغانانو سره شانه بشانه دی نواره بیا د غرسني د کوټې د هر کوارډینیټر د هر کارکون شکریا ادا کوم ستاسو همت ستاسو جرأت ډېره مهرباني